مازیګر دی بیلتا نه مسافره. سهار والدی. السلام علیکم. خیر علی. ټیک ټاک. خیر دی چې ستاسو دواره. څو راخو مو شو دلته؟ وشو تقریبا یو شپږ ویشت کاله وشو. تا خو نیم ژوند تېر کړ، څه کار کوئ دلته؟ نو بس دلته کې خو دغه زمیندارو کار دی. زمیندار هلته هم وه، دلته هم وه، لور او رمبې او کرل او ریبل او بس د دې اصلي دا وجه وه چې بس څه تجربه موږ سره نه وه، څه هنر موږ سره نه و، تعلیم موږ سره نه و، او هغه چې ملک یې څه کار کاوه هغې پسې دلته کې رالو. نو د هغه ځای په زمینداره کې ورته په زمینداره کې خو د ځمکې اسمان فرق دی. زه وختي رالم داسې ښکلي ښکلي فصلونه، دا خو تاسو ټول دلته خو یو چې را سړی دا شنه بوټي ویني او کومه لویه ودانۍ لوی بلډینګ ویني، داسې پښتون د خولو بوی ترې راځي. زه هم داسې شین بوټی به په دې وطن کې نه چې پښتون ورته اوبه نه اچولي. بېشکه. نو تاسو چې دلته کې دا زمینداره کوئ هلته څه فرق دی په دې زمینداره کې هغې زمینداره کې؟ نو دې کې هغې کې ډېر فرقدار دی چې دلته کې هلته کې موږ سره دومره وسایل نه وو چې موږ دومره خرچه کړې وی او ځان له هم زمینداره کړی وی، او دلته کې چې کوم دی نو ختن خامې لویږي د هغې نه ډېرې پیسې جوړېږي. او جی نو پریوانه پیسې دله درکوي او تاسو هم ښه محنت کوئ. بالکل دا خبره. او ودان هم که آباد هم کړئ. بالکل بالکل. خو خپل وطن خو هغسې ګټې لوټي او روانو جاړ پروت. بېشکه. نو دې لپاره سوچ څه فکر کله کله ستا په ذهن کې راشي چې دا زموږ د وطن ولې داسې روانو جاړ دی، دا دومره ښکلی وطن دی، تک شین دی، زموږ د وطن ګټې خرڅېږي، لرګۍ خرڅېږي، د سیندونو نه بجلي جوړېږي، دومره ښکلي اوبه دي پکې، د جنت په شان وطن د دومره غني وطن. نو ته کاکا څه سوچ کوې چې څه وجه ده چې موږ ټول لا مسافر یو راغلي، دا دومره ښکلي ښکلي ځوانان، دا دومره مټور خلک که دوی په خپل وطن ابادولی، نو زموږ وطن مو همدغسې ودان او دغسې به آباد و. دا حقیقت دی چې د پښتون نه ښایسته بل کوم نشته، او محنتي هم دی، او محنتي هم دی، او زړور هم دی، او هر قسم برابر دی. صرف یو خبره چې تعلیم نشته. نور قومونه وګوره او پښتون قوم وګوره، بیا د دې خلکو د دې ځای په وجه باندې هلته کې ماشومانو تعلیم وکړو، هغه ټول نیمګړی پاتې شو په وجه د دې چې کور کې ماحول نشته. کور کې ماحول غواړي چې مثال یو ښځه وي، زنانه وي، هغې ته پته وي چې د بچي امتحان دی یا د پرچه را یا دله څه کار په کار دی، هغه شی هم نشته. باقي زموږ په معاشره کې ښځه بار نشي راتلی، سړی کور کې نه و، ماشوم به څنګه تعلیم کوي؟ په خپله مرده کې پکې وکړي چې ته په 100 کې چې ته مثال 2 وکړو دا به وي، باقي نشته. ډېرې ښې خبرې تا وکړې، ډېره مننه. تاسو راتګ په سپینه ګیري دلته راغلې، موږ سره په دې پروګرام کې کېناستلو. تاسو د شمشاد ټلویزیون ډېره شکریه ادا کوو، نظار بھائی ستاسو ډېره شکریه ادا کوو، د دې کیمرامینانو او د مېلمنو ډېره شکریه ادا کوو، دا چې کوم راغلي دي زموږ وروڼه بایګان دوی ته هم سلام پیش کوو او ډېره مننه او ډېره مهرباني. خبرې خو د مشر سره وکړې، تاسو واورېدې، خو دومره ډېر پښتانه راجبه دي چې ته شاعر درکې شته څوک شاعر شته پکې؟ ګوره پښتانه خو چې 10 کسان یو پکې خامخا شاعر وي. ستړی وشي په خیر. السلام علیکم. څه نوم دی ستاسو؟ زما بارام خان. څو وخت نه شاعري کوې؟ نو وخت خو ډېر وشو، کله پکې وخت کوم. څه اورول غواړې موږ؟ غزل دی دا به اورو. غزل خو راته خامخا وایه. دا یو 2 شعرونه مخکې وایي: څه نشه مې د ځوانۍ وه، څه نشه داسې دنیا کړم، څه نشه مې د ځوانۍ وه، څه نشه داسې دنیا کړم، وایي د خپل کور خپله کوڅه کې خپله لار رانه خطا ده. واه، دا یو بل شعر دی. وایي دومره ډېره موده پس مې ولید خپل عکس آینه کې. واه، ډېره موده پس مې ولید خپل عکس آینه کې، وایي دومره زیات مې وجړل چې دا زما تصویر خو نه دی. واه واه، دا غزل دی. ګله سپرلي داسې تېرېږي بې جانانه بې جانانه، هسې ژوند زما تېرېږي بې جانانه بې جانانه، هر سحر د غمه ډکو، هر سحر د غمه ډک او مازدیګر وي بې دیدنه، شوګیري د شپې اوږدېږي بې جانانه بې جانانه، چې دلبر وي د چا څنګ کې د دنیا غمونه سکه، چې دلبر وي د چا څنګ کې د دنیا غمونه سکه، تش غمونه راورېږي بې جانانه بې جانانه، د هر چا د زړه لپاره په دروغه خندا وکړم، د هر چا د زړه لپاره په دروغه خندا وکړم، ګینې زړه مې ډېر دردېږي بې جانانه بې جانانه، پردی وطن او غریبي ده بارام خانه دعا ګویم، پردی وطن او غریبي ده بارام خانه دعا ګویم، وایي کله مې زړه دلته لګېږي بې جانانه بې جانانه. واه
د فضل صبح خان عبد صاحب شعر دی وایي چې مسافري خو لا پرېږده چې به مې زړه لړوي مسافري خو لا پرېږده چې به مې زړه لړوي تا نه رخصت خو راته هم لویه لانجه پرته ده ډېره مننه ستاسو نو بیا راځو د ټنګ ټکور طرف ته وایي د نیمې شپې سندرې خوند کا د نیمې شپې سندرې خوند کا څوک په مین وي څوک په رخ تمل کوي موږ خوښ یو ټول له ملکه راروکو راځئ چې په موسیقۍ باندې لږ ساعت لپاره په ټنګ ټکور د خپل غمونه غږ ستا په قهر زمونږ داسې زړونه مات شي لکه زل کې چې کچا بوټي را مات شي ستا نامه چې د رقیبه د خولې نه اورمه لکه جوړ چې په مندر کې یو جومات شي د یووالي سوچ او بیا په پښتنو کې لکه شپه په شپه د غیرې کلي رات شي رب چې درکړه در له حسن مینه وکړه چې مالداري په هغو پر زکات شي هلته خاورې به ژوندونه وکړې رشیده چې سپرلی چرته د ګل د سر جلا
لتا نه مسافره مازیګر دی بې لتا نه مسافره. ستړی به شي په خیر. ډېره مننه نظار صاحب، ډېره مهرباني. ساله والله خیر خیریت دی. څنګه مسافري دې څنګه تېرېږي؟ مسافري بالکل په غم تېرېږي، مسافرۍ کې خو د په غم لړلی ژوند دی. خو چې کوم نه تپوس کوم نو په غم لړلی ژوند دی. ته خو دلته مسافري هم کوې، روزګار هم کوې، پیسې ټکې به هم ګټې، کور ته یې لېږي. نو موږ ټول دغسې یو، لکه زموږ په شاخ هم ډېرې نیمګړتیاګانې، زموږ ټول کورونو کې ډېرې کمزورۍ هم دي، ډېرې نیمګړتیاګانې هم دي، ډېرې عاجزي غریبي هم ده. ستا څه خیال دی چې موږ دلته مسافر کې مې پیسې ګټو، خپل وطن ته خپل کورونو ته یې لېږو، هغه په ټیک ځای لګي؟ لکه مطمئن یې؟ نو بالکل خو نه یم 100% نه یم مطمئنه، ولې چې د پیسو سره مسایل هم سیوا شي، رواجونه ورسره سیوا شي او غم خاده ورسره سیوا شي. نو زه د دې په حق کې نه یم چې دا غم خاده دې دوره سیوا شي چې لکه سړی دې ورته رسېدی نه شي او د هغه کس نه، د کور د مشر نه یا د هغه هلته زموږ چې کوم مشران پرېښودي دي د هغوی نه د کور هغه اصلي چې کوم زموږ دولت دی، زموږ د بچو خیال ساتل او یا زموږ د کور خیال ساتل یا د هغوی د تعلیم خیال ساتل، هغه ته پې پاتې شي. نو مخکې د کور خیال ساتل او د ماشومانو خیال ساتل دي، د هغې نه پس چې بیا د غم خادو ته توجه ورکړي نو ښه به وي. نو تاسو د جمیل خبرې واورېدې چې هغه هم دغه غم جاړي کوم چې ټول پښتانه جاړي. چېرې زه چېرته دفتر ته لاړ شم وګورم نو پښتانه پکې ډېر په کم تعداد کې دي، خو چې چېرته لاړ شم وګورم چې د خوارو زارو ډېر ګران او د خولو لیت پیت وي، نو هلته پښتانه یي. لکه نو الله دې وکړي چې موږ راتلونکی نسل چې کوم دی چې لا موږ او تاسو د کوم مصیبتونو، کوم کړاوونو، کوم زحمتونو نه راتېر شو، الله دې وکړي چې زموږ راتلونکی نسل چې کوم دی موږ د دې نه بچ کړی شو، هغوی له علم ورکړو، هغوی له هنر ورکړو او د دې دنیا لپاره ښه انسانان جوړ کړو، ښه پښتانه جوړ کړو چې خپل وطن او خپله خاوره ودانه او آباده کړي. ملګرو موږ سره دلته کې یو بل زلمی شاعر ناست دی، زه خو هغه ته خواست کوم چې راشي او هغه هم موږ ته خپل کلام وایي. دا ټول خلک دلته کې ډېر د خوارو زارو ډېر سخت ژوند کوي او په دې کې بیا د ژوند د تجربو هغه نچوړ موږ ته په خپله شاعرۍ کې پیش کوي. نو زه هغه ته خواست کوم چې راشي دلته کې او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. په خیر هلې ستړي مه شي. څه نوم دی ستاسو؟ زما نامان ورزیب انور دی. څو عمر دی نه شاعري؟ زما خو تېره تقریبا د 8 کالونه زه شاعري کوم. ډېر ښه. نو څه اورولو غواړې موږ ته؟ دا خو یو غزل دی، هغې نه به وړاندې یو څو شعره ووایم خامخا راته ووایه. چې دا د منګي سره په لاره زنګېدله تلله، دا د منګي سره په لاره زنګېدله تلله، لکه سپرلی د زړه په چم مې خورېدله تلله. واه. او زه یې په زړه پوه وم هېڅ یې رانه زړه نه کېده، زه یې په زړه پوه یم هېڅ یې رانه زړه نه کېده، زه یې په زړه پوه وم هېڅ یې رانه زړه نه کېده، خو د رسمونو رواجونو ویرېدله تلله. ډېر ښه. او دا چې له ما یې هېڅ پوښتنه د هجرانو نه کړه، واه. دا چې له ما یې هېڅ پوښتنه د هجرانو نه کړه، دا مې د سترګو په سرخو ښه پوهېدله تلله. واه. دا یو غزل دی چې زما د دردېدلي زړه کیسه وه خو خوږه وه. واه. زما د دردېدلي زړه کیسه وه خو خوږه وه، هر څوک ناخبره ترې هغه وه خو خوږه وه. واه. او د ویرې نه خولې به په ما راغلې چې به راغله، د یرې نه خولې به په ما راغلې، د ویرې نه خولې به په ما راغلې چې به راغله، د خوی نه که هر څو هغه ترخه وه خو خوږه وه. او په زړونو کې مو شمې د وصال بلې ساتلي، په زړونو کې مو شمې د وصال بلې ساتلي، هر څوک مو په منځ کې فاصله وه خو خوږه وه. او د خپل قاتل جانان په زنګانه مې تېره کړي، و د خپل قاتل جانان، د خپل قاتل جانان په زنګانه مې تېره کړي، د سر په بدله کې یوه شپه وه خو خوږه وه. واه واه واه. دا شعر بیا ووایه. واه. مننه. د خپل قاتل جانان په زنګانه مې تېره کړي، د سر په بدله کې یوه شپه وه خو خوږه وه، خو خوږه وه. او زما د لیونۍ مینې احساس خو ورسره و، واه. زما د لیونۍ مینې احساس خو ورسره و، زړګیه لیونیه که وړه وه خو خوږه وه. او اخري شعر دی نظار صاحب. هر څوک رانه لرې وه ساتلي رواجونو، هر څوک رانه لرې وه ساتلي رواجونو، انوره چې ولاړه په واده وه نو خوږه وه. ډېره مننه. ډېر ښه غزل راته ووایي. زه غواړم چې یو د پښتو یو تاریخي ټپه درته ووایم. خدای
د ښې ورځې خاوند که خدای د ښې ورځې خاوند که چې د ریمنې لوپټې نه خلاصه شم. ډېره مننه نو ډېره مننه ستاسو ستړي مه شئ په خیر علي. السلام علیکم جی خوار مشئ. ښه موږ خو د ټولو ملګرو سره ستا په وړاندې خبرې ترې وکړو. ټول دغه یو غم دی چې جاړي چې سبق او عجزي او نیستي او د دې وطن او د هغې وطن ستړي. ته راته څه نوې خبره کولی شي؟ موږ خو به تاسو ته جي دي کې نوې خبرې دا وکړو چې هر پښتون زما بچی دی او هر زلمی زما زړګی دی او هر بابا زما پټکی دی. واه او منګه په متحده عرب اماراتو کې بیا په دوبۍ کې خوانیک ته د شمشاد د ټلویزیون ټول ټیم ته او سره ستاسو د ملګرو هرکلی وایو چې هغوی زموږ دورشل ته رالو او زموږ خپړونه خوشحاله کړو. نو زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم د شمشاد ټیم چې دا د پښتو یو چینل دی او دنیا له خو هر څه پکار دي، دنیا له دولت پکار دی، دنیا له خزانې پکار دي، خو موږ له صرف 15 ټکي پکار دي: پی، خې، تی، واو، نون. په دې کې موږ هر څه کولی شو. تر ټولو نه اوله خبره خو دا ده چې موږ د خپلو کورونو نه راوتي یو په دې غرض چې یاره زموږ په ملک کې د خوراک څه ذریعه نشته. هر څه په هغې کې شته دی بېشکه، خو که چېرې موږ د خپلې غم خادی محدودې کړو او زه تا سره ګډو نه خورم او ته ما سره ګډو نه خورې نو ژوند اسان دی. خو لږ په خپل نفس لاس کې خود پکار دی چې ته ما سره چرګ ته ټینګ شي نو زه به تا سره چرګ ته ټینګ شم. نو غم خادي اسانه شوه. چې غم خادي اسانه شوه نو زموږ زندګي هم اسانه شوه. که زه تاله په خادی کې 100 روپۍ دروړم نو ته به کوشش دا کوې چې ماله به 200 راوړئ نو تا ما ته ګرانه کړه او ما تا ته ګرانه کړه. که زه درشم تا سره یو پیاز او شین مرچکي سره میلمه شم او ته ما سره شملو سره میلمه شي نو غم خادي اسانه ده. خبرې خو ډېرې تاسو وکړې، زموږ نه پوهه ملګري هم دي، خو دا دومره سخت ژوند دی او دا دومره سخته دشته ده دا مسافري چې د دې خو موږ ته دا سر معلوم دی خو هغه سر نه. دا ګناه د چا ده؟ دا زموږ د ملک ته حکمرانانو ده چې موږ ته هغوی ښه تعلیم نه دی مهیا کړی. موږ به تر څو پورې دا مسافري کوو؟ موږ پسې به زموږ بچی مسافري، بیا به دغه بچی مسافري. دا انلیمیټډ خبره ده جي. زما ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې د ټولو نه اول دا کار وکړئ چې خپلې غم خادۍ محدودې کوئ. ستاسو ډېره مننه او جی ډېره درنې خوږې خبرې مو وکړې. ډېره جي. الله دې وکړي چې کتونکي پرې عمل وکړي. امین جي امین. او ما ته یو شعر رایاد شو جی چې په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تېر کړی، په دې کوڅو کې ما چرګ بانګ هم وي که تا جی بالکل جی بالکل ډېر خوند یې وکړه جي. نو چې په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تېر کړی، دا نن چې پکې غواړم د جانان دپاره خیر. ګل لري ګل شي. او بېګا راته په خوب کې یو سپین ګیري سړی وي، په مینه کې د ګوره د جهان دپاره خیر. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. نو ډېره مننه ستاسو. د ټنګ ټکور طرف ته ځو چې نیستي پیغور نه د جانانه، زه په چربانګ نیچنه ستا دپاره کوم. څنګه پکې باندې وکړم مازیګر دې بې له تا نه مسافره